ابن عبد المطلب سے مبارک دی پتنج کی د مدینی منورے د جانا نور رڑا کولا پڑکا کولا دغ نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا گل نورارے چکل دیو دشلو پا خوب کی یو زنزیر اریدو پا شکل دا اونی بالے چی یو سری پاسمان کی دے یو لاندی سری پسمک بانے بل سری مشرق تدے بل مغرب تدے بل جنوب تدے بل شمال تدے خراخون تلگی آدی پیللی شوی یو سڑی راشی ددگ خراخون وی چکم وقت سانگ جدا کئے یو فرشتور لراشی اغور لپا سر بانے گزار ورکی سترگو بانے امدا سڑی لندے وزری پیوئی لاسو نخپو بانے مشلے عبدالمطلب سے چرا پاسے دو یو راہب توی بگاو دوما حتیم مبارک کی بیت اللہ شریف سرا دا سے خوب میولی دلو یو زنزیر میولی دلو پا شکل دیونی بان لے چه دا سرنے کولا مشرق دا مغرب دا جنوب تا شمال تا پا شکل دا اونی بانے خراخون داغین پیللی شوی سڑی برالو داغین بے خراخون وال بلا فرشتہ گند برالا آغا بے چکندی قربان پستر کو بانے والا اوے وزر بانے بیو والا ستر کو بانے بیڑندکا عجیبا گند نظارہ میولی دا راہب و توی مبارک شاوی ولی ویستا پا خاندان کے دا سخکول پیغمبر مبارک را روان دی چا دا کم ستر دی دا اسمان لی دلی و دا با دا اللہ دا طرف رازی دا دا شان با مشرق مغرب جنوب شمال کے پڑکاو رڑا گانے کے دا سخکول پیغمبر مبارک امام الانبیاء محمد مصطفیٰ طولوئے صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین مبارک دا دو کون سردار مبارک ستاپا اولاد کے الحمدللہ را روان ازیگنو شکل بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ زکت بنو خشم قبیلی یو بی بی لار کے ناس دا عبداللہ سے مبارک بانی مہینہ دغ نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا عبداللہ سے تندی ترہ منتقل کی وہ شکل عبداللہ سے مبارک پیدا شلو اے گلنو پتورا شریف کی دی شکل دا آخر الزمان پیغمبر مبارک والد گرامی دنیا کی پیداشی نو داغی خبردارے چی حضرت یحییٰ علیہ السلام مبارک چکم بادشاہ لگے شوئے او دا پیغمبر مبارکی شہید کرے دا دا بدننا چکم چوغوا دا اگی چوغے دا حضرت یحییٰ علیہ السلام وین پاگے بانے وا قسمہ قسم کے مکلی پیو مگلے قسمہ قسم پوڈرے پیو مگل صابونونا خو آغا وین تجکم نے نصفا کے دلا تورا شریف کی دا خبر ہوا چھے پکم و رزبان لے دا آخر الزمان پیغمبر مبارک والد محترم حضرت عبداللہ سے مبارک پیداشی خود بخود بدئی یحییٰ علیہ السلام مبارک اگا چوگا چھے پوینو بانے لڑلے شویدہ اگا وین بد حضور مبارک پا خاطر بانے صفاشیا دلتا چی حضرت عبداللہ سے پیدا شو علتا خلقو کتاغا چوغا صفا شو آوازی شوی چی دا آخر و زمان پیغمبر والد گرامی دنیا کے پیدا شو میرے حملی پی شوی خو اللہ پاک جل جلالہ اغللوی شان ور کڑیو چی پلار بروانو اونو کانو بہت آواز کو السلام علیکہ یا امانت دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا پیغمبر مبارک امانت دار انسانا پتاس دی سلامی سلامون و حضرت عبداللہ سے مبارک بانے رات لے عبداللہ سے مبارک اللہ تعالیٰ جل جلالہ اغلقم شان و کمال ورکڑی دی چاگہ بانے 200 زنانہ مہین شوی او بیالی ونی شوی
بیا ټولی وفات شوی دي یو زنانه د بنو خشم قبیلی و تبلار کې ناسته وه په دې تندي مبارک باندې هغه مینه وه چې قربان زستا په تندي باندې مینې ما په نکاح باندې والا سلو خان بم درکم هغه وی نه قربان زما کور کې زما بابا جان شته دی عبدالمطلب سے مبارک زه د خپل بابا جان نه په پټه واده نه کوم زه به د مشرانو په نگرانۍ کې واده کوم د حضور پاک مبارک والد محترم ډیر هوښیارو هغه وی زه په پټه واده نه کوم دا امت د پارم سبق دی چې قربان ګوره په پټه کې جینې الک وادو کی خبره به دوستۍ له دي که دشمنۍ له دشمنۍ له او چې کوم انسان د مشرانو په نگرانۍ کې وادو کی خبره به دوستۍ له دي که دشمنۍ له دوستۍ له وځي نو ما ته ګوره عبدالله سے مبارک راغی عبدالمطلب سے توی بابا جانا د بنو خشم قبیلی فاطمه بنت مراد د نکاح پیغام را کړی دی سوکما دی مبارک ورته سوی ورتوی زما بچیا تا د پاره ما بهترین خاندان کتلې وهبي او سړی وی داغ یو لوري دا نامې بیبي آمنه مبارک وی زغوارم چې قربان د بیبي آمنه مبارک نکاح د عبدالله بچی سره کما عبدالمطلب سے مبارک لاړ دروازه ټکولا وحبر وتلو د بیبي آمنه والد محترم له شوی کتو عبدالمطلب مبارک ته زما درشل لسنگراله کوسیل سنگراله ورته وی ذکر عالم ساپکو کی اولور را پیغل شویا نامی بی بی آمینہ 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 مبارک رہے او زما پکور کی او بچی دی نامی عبداللہ زغوارم چی دی بی بی آمینی نکا دا عبداللہ بچی سرو کما عجیبہ غند نندارہ دا اگا ورطوی قربان چرت بادشاہان چتا ملنگان ورطوی قربان امداس میں خوخد ڈیر خدا د نکاح خطبہ عبدالمطلب سے مبارک تلاوت کا او داغی نباش پد جمیدہ در رجب المرجب مبارک میاشتا چه اللہ دا سرور کونین دا مدینی منوری دا جانان دا غنوری محمدی طول وی صلی اللہ علیہ وسلم در شریف ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قلالیہی ویتتہی بے کل بار یا لازم پا حال بند رحمک گناہ رمان اندفق الامراض اور قسم ظالمان مشانو کی نگر منافقان آوا کران مصدانو حاسدانو زوکی دا اسمان دا صحابونو تاڑو تاسوس پا غمونو دردونا فتونو حادثات سماوی اردین اللہ دا طول ملگری سرزمان محفوظ مکدر دمون دفیری طریق قدر حبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے پا قبر انوار و برکات نازل پیر محمد طیب سے بھی اللہ قبر کی خوشحال ہے بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی دامان بابا تنگی فی صباح طول اولیاء صلحات کیا سردمون دا والدین و کریمین و خدای دا طول درجات بلند کی صاحبان دا قادری مبارکی نقشبندی مبارکی سروردی مبارکی چشتی مبارکی بیائی اللہ تمام اولیاء کرام مستردار قطب ربانی محوی سبحانہ دا شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ غوث الزمان قطب دوران زمین استاذ طول مشران سواز سے بڑے سرکاروں سمین سے دامان مویتنگی پہ سبا طول اولیاء کرام سمد والدین و کریمین سواز مشران صلی اللہ درجات بلند اے پاکانو نیکانو اولیاء و صلاحات کی او مشایخ ہو بخاطر پتفیل اللہ فقیرانو بان خصوصی رحمت ہے بیماران دعا کی یاد کے کورونو کی اسپتالونو کی نارینا زنانا ماشمان بڑاگان زوانان سونے بیمارانی اللہ طول الاخبر لاڑے دوئی گردے زمین پا حال بان رحمو کی لکدار سے لگا کرا پروتی اخپید اگا شوید اگا دیم خودے کی ہمشرامان سے کرو والا بیمار دی غیت دے ملا سے ستا سکورونو کے سونے میں نعمت اللہ سے والدہ سے مبارکہ اگم بیمار دا غما دا شینم دا سیدہ کرنا چه بس دا خودے پا امدادونو میں کار روان دے او دا پیغمبر پا خاطر میں کار روان دے دا سو یقینو کہ دا گوگونے میں سم بنگار کئی او بد لگیا میں چه سو پورے اگا سڑی نی اچھے کم وقت دا اس جنکڑی کنا وی بس صاحب بخبر منزل مقصود تا بزان رسے او بالحمدللہ مالا خودے دا حضور دا خاطر دا برکت را کردے در دعاو کہ چلا زمان سینو مرے کے لگ تقویت و برکت نورم جا دا دا اشترانو دا پارا ملا دنیا گوڑ گوڑ تاو رسی دربار شریف خادمین معاونین اراکین مرگری
سار نراشی دلتا دورادی نزی ختم مبارک زمون محترم نعمت اللہ صدیقی دلتا پکی دا ټول مرګري شریکی الہ العالمین دقه د الله د نمونو ختمونه د درودونه زمون د منزونه درودونه قوم اولاد شان دا ټول الله قبول او منظور دا خوشبوئی دی خدای قائم او دائم وساتلی دا سونه مرګري شرازی په یو قدم ول خپل رضا خپل دیدار ورکا پړ باندې و پریشانې لري غمونه بلري یا الله یا الله یا الله تدا هر چا په حال خبيره پسینو خبردارې یا الله چې دا مرګري تا نه کم فرمایش شرعي کوي یا الله دل له در خپل رحمت صادر ورته سره زمارا یا رحمت د مهربانو دروازه او ترا کولوکا حرمین شریفین ته سره زما بوزا چا درستخان کی اخوادی خو یا درستخان ولا فراخه کا د چا پکې دی خدای نور پکې ولا خوګواله برابر کا بچو باندې سره زما برکتونه کیدا په کورونی برکتونه کیدا اچره د حضور عاشقان خدای مخرب وا په دنیا می عزتمن لرا او یا الله په هغه جهان می عزتمن لرا د خپل پیغمبر مبارک د شفاعت جنډی لاندې مټول راولا بار بار هم د حرمین شریفین دیدار نصیب کا دا سونه مرګري شراغلي الله له ټولو د قدمونو تحت سرا پورې پتره ده کې کې واجوا د فلسطین مسلمانان په دعا کې یاد کې الله دې وسره امدادونه وکي کوم ظلم او بربریت چې د ظالمان کوي اسرائیل امریکا الله پاک دې د خپل قهر عظیم په سپیرو باندې والی کی مسلمانانو ته الله فتح او نصرت ورکي او الله دې داغه مظلومانو زنانو او د هغه مشمانانو چې د غټو ملبوط لاندې غریبانان ټول گیر دي خدای دې وسره خصوص امدادونه شامله الله دې وسره خصوصی په هر ځای کې یا الله مخ په دعاګانې کې خدایا ته په دې قادرې ابابیل مرغې دې یا الله راوالو زول ابرحالا نمرود لدې ما شیرولېګ پاګې دې هلاک تا سره هر قسمه عذابونه شتا کده ما شوې کده ابابیل وې الہ العالمین په امریکا او یا الله په دغه ملکونو چې کوم د دې مرسته کوي سره د اسرائیلو خدای د خپل قهر عظیم نه په خپل فوجان مسلط کا او یا الله نشته او نابودی کا او یا الله مسلمانانو له اتفاق اتحاد ورکا افغانستان مسلمانان د کشمیر مسلمانان د چچنیا مسلمانان د بوسینا مسلمانان د برما مسلمانان چې په هر ځای کې د کافرانو په ظلمونو کې دی خدای ته ازادي غي ته ورکا الله زمون پاکستان ته خیر کا یا الله زمونږه خیبر پختونخوا ته خیر کا ټول مسلمانانو ته سره خیر کا اسلامی ممالک ټول ته خدای خیر کا هم ټول یا الله خیر خاتمه خراب مکا دا ټول مرګ د دنیا او د آخرت په خوشاله او مال مال کا یا الله زن کدن کې په یو زیاده کلمه نصیب کړي لا اله الا الله لا